سینه دا مې د ژوند اخري رمضاني نو تا ورته دومره غلط نیت کړی ته به د الله هغه بندګانو ته چې روژې فرض کړې ده ته به د هغه بندګانو ته نقصان او ضرر ورکړې تکلیف به ورکړې فراډونه به کې دوکې به کې ګراني به راولي مصنوعي ذخیره اندوزۍ به کې د دې دپاره چې روټونه سیوه چې ډېر دوکانداران او تاجران ظالمان داسي د روژې د خرچې پیدا کولو لپاره اوس نه چاړه تېره کړي ظلمونه کوي څوک به چې کوم دی ذخیره اندوزي کوي خوراکي څیزونه به سټاک کوي چې ریټ وخېږم ګران یې کم پیسې به ډېرې وګټم هلکه نو ستا دا نیت دی د الله بنده دومره مزېداره میاشت را روانه ده په ځای د دې چې مؤمنان خو چې زه صدقه وکړم او په دې مسلمانانو او کمزورو خلکو خرچې وکړم او د خپل مال ولګوم چې الله رانه رضا شي هسې نه دا مې د ژوند اخري رمضاني نو تا ورته دومره غلط نیت کړی دی چې ته به د الله هغه بندګانو ته چې روژې فرض کړې ده ته به د هغه بندګانو ته نقصان او ضرر ورکړې تکلیف به ورکې فراډونه به کې دوکې به کې ګراني به راولي مصنوعي ذخیره اندوزۍ به کې د دې دپاره چې روټونه سیوه شي د الله نه یره پکار ده الله نه ویرېږه والله که زموږ حالات سم شي که ته وایې چې زه به پیسې وګټم زما حالات به سم شي واوره نمرود د ټولې دنیا بادشاه واوره د شعیب علیه السلام قوم ډېر سخت مالدار ډېر ناشنا تجارتونه یې کړي قرآن کې الله وایي تباه و برباد نه کړه دوکې کولې فراډونه یې کول ناپ تول کې کمې دو نمبر سیز د ایک نمبر په نوم خرڅول دا سیزونه پکې د دې نه د الله لپاره توبه دې قوم باندې رحم پکار دی دا ستا مخې ته چې کوم انسان ولاړ دی وګوره دا به څه مجبوره دا انسان دی د ده سره همدردي وکړه د تجارت یوازې غرض دا نه دی چې پیسې وګټي ټیک د حلال رزق به ګټي شریعت مونږ ته امر کړی خو په تجارت کې اصل مقصد دې بندګانو ته فایده رسول خیر خواهی نبی علیہ السلام فرمای التاجر الصدوق الامین نبی علیہ السلام فرمای هغه تاجر چې رښتونه دی په خپل معاملات او په کاروبار کې امانتدار دی او په زړه کې خیر خواهی ده دا به الله رب العالمین د قیامت په ورځ د انبیا او صدیقین او شهدا او صالحین سره په صف کې راپاسي دومره اوچت اجر دی چې صحیح تجارت دی کولو په صحیح اصولو باندې په دې زړه کې د انسان ته د خیر رسولو هغه جذبه وه لوټ مار مکوا صحیح تاجر ځان نه جوړ نبی علیہ السلام فرمایي قیامت علاماتو کې ذکر کړي اخري ټایم دی چې اخري وخت کې به داسې وخت راشي چې مسلمان به بازار ته داخل شي نو په بازار کې به چېرته یو کس به داسي چې خلک وایي هلکه فلاني نه سودا وکړي دغه سړی راته روح ښکاري وایي څوک به په بازار کې په چا اعتماد نه کوي الله دا وخت نن راغلی که نه دی راغلی تاسو نه والله چې بازار ته ننوځي زړه به دې نه وي مطمئن چې یاره دې سړي ته ورځم دا به څنګه سودا به صحیح راکوي دا خبره چې کوي صحیح کوي که نه کوي لکه دا فراډونه دومره ډېر شوي چې کم پکې رښتونی دوکاندار دی صحیح هغه باندې د خلکو بدګماني ډېره شوې نو چېرته به په ټول بازار کې نبي علیه السلام فرمایي د یو کس نوم به یادېږي چې یاره کیدای شي هغه فلانې صحیح وي یاره نور مې په دې بازار والا اعتماد ختم دا د قیامت علامه ده نن زمونږ په یو بل باندې اعتماد اوچت شوی دی دومره د فراډونه دومره د هغه د زړه هغه بې رحمي ډېره شوې ده په یو بل باندې رحم نشته